حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف خاص شاگردو. نو هارون الرشید امام ابو یوسف لا یو منصب دا قاضی القضات ورک چیف جسٹس یو ګرځاو. د ټول بادشاہ مشر قاضی چیف جسٹس ویته ما چیف جسٹس کړي. هغه راغی د خپل استاد لا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لا وی صاحب سو وصیت راته وکړه ځکه ما ته خو لوی عہده میلاو شوه لوی منصب میلاو شو زه نصیحت راته وکړه. اوس که بل سړی وي څه به یې ورته وي هلکه ګوره چې فیصله کې انصاف کوه دا به ویلي هلکه ګوره چې فیصله کې نو قرآن ګوره حدیث ګوره هغې په مطابق کوه هلکه چې فیصله کې نو د مظلوم خیال ساته ظالم سره نور ظلم درلو نشي هلکه چې فیصله کې رشوت پکې وانخلي. ګوره د وصیت خو همدې ته ویلې کېږي. امام ابو حنیفه ته خپل شاګرد معلومو رحمه الله هغه ته پته وه چې انصاف خو به دې خامخا کوي ما سره ماشوم لوی شوی دی د هغه عقل او پویه ما ته معلومه ده چې به د قرآن او د حدیث په رڼا کې فیصلې کوي. اما ته معلوم دی چې هغه به د ظالم مرسته نه کوي د مظلوم سره پوره همکاري به کوي. نو دغه وصیتونه یې ورته ونه کړل. ورته وایي ابو یوسف یعقوب یې نوم وی ابو یوسف یعقوب چې کلم تاله فیصلې والا راشي او درته کینی او یا یو مجلس کې ناستې نو شونډې د خدای په ذکر لقوه د خدای ذکر کوه. هلکه عجیبه فلسفه یې ورته وښوله چې خلک راشي او هلکه زمونږ قاضي صاحب ګوره فیصلې ته ناستې بیا هم خدای یادوي د خدای ذکر کوي. زمونږ قاضي صاحب دلته ناستې د مدعي خبرې اوري او د مدعي خبرې اوري هغې ته متوجه دی او بیا هم خدای یادوي. یاره د خدای دا ذکر ډېر لوی اهمیت لري. نو ستا نه به نور خلک چل زده کړي او د خدای ذکر به شروع کړي. د خدای نوم او د خدای ذکر دا جناب ډېر لوی برکتي شی دی او چې خدای نوم دی ذکر دی شروع کو نو خدای سره به دې داسې جوړ پیدا شي داسې جوړ. دا مونږ ولې د خدای نه لري دنیا طرف ته توجه ده او منډې ترړې دي مونږ خدای نه یادو. چې د ختم نبوت تاج په سر دی محمد رسول الله خدای رهبر دی محمد رسول الله خدای رهبر